دا چې دوی د دې فیصله کړې ده دا ښه اقدام ده، لکن جرګه په حیث د جرګې دا کوم مشروعیت نه لري، قانوني حیثیت نه لري زموږ په نظر باندې. اوس تاسې بین الافغاني خبرو ته چمتو یاستئ؟ افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته کینئ؟ که چیرې زموږ پاته بندیان را خلاص شي، موږ د یوې هفتې دننه چمتو یو چې بین الافغاني مذاکرات پیل کړو ټول افغان جهتونو سره انشاءالله. شاهین صاحب، بله مسله په دې مشورتي جرګه کې د اوربند غوښتنه هم وسوله، دې ته ستاسو ځواب څه ده؟ اوربند د بین الافغاني مذاکراتو د اجنډا یو توکی ده، د بحث یو توکی ده، په هغه باندې بحث کیږي. دا د دوحې په توافقنامه کې راغلي دي، واضح لیکل شوي دي، نو هغه ته بحث پې کوو. اوس چې اوربند د بین الافغاني خبرو یو بحث یو جز ده، د تاوتریخوالي د کمښت په تړاو ستاسو نظر څه ده؟ کموئ یې؟ تاسو ته معلومه ده په لویو ښارونو حملې نه دي کړې، د ولایتو مراکز هم نه دي نیولي، په داسې حال کې چې مخکې نیول او مخکې حملې کولې، په پایتخت کابل هم حمله نه ده کړې، نو دا تاوتریخوالی موږ کم کړی ده. حکومت او د جرګې ګډونوالو پر تاسو باندې غږ کړی دی چې د سولې لپاره اوس د تاسو نوبت دی چې ښه نیت وښیئ، ستاسو ځواب څه ده ورته؟ یقینا موږ ښه نیت ښیو، د دې لپاره هم دا دفتر جوړ کړی ده. یو لوی هدف دا و چې د افغانستان مسله د سوله ییزې لارې نه حل کو، سرتاسري سوله راوستل، د هېواد د ولس لپاره ښېرازي ولس بیا آبادي راوستل، افغانستان کې پرمختګ، دا د موږ د دې ترڅنګ نور اهداف دي، دا موږ غواړو او دې ته ژمن یو. ولې به نه غواړو؟ موږ د خپل چې کله چې اشغال ختم شي، هلته یو اسلامي افغان شموله نظام راځي، موږ دا غواړو چې دا هېواد له دې ناورین نه راوځي او موږ هم په سیمه کې او هم په نړۍ کې د سیالانو سیال شو او ټول افغانان د یو فامیل په توګه یو بل ته لاس ورکړي او د خپل هېواد آبادول ته مټې راونغاړي. د جګړې د یوې ښکېلې خوا او چې د افغان سولې په پروسه کې چې تاسې یو مهم اړخ یې، د افغانستان خلکو ته څه ډاډ ورکوئ چې دا څنګه چې ستاسو بندیان خوشې سي بین الافغاني خبرو ته کینئ؟ دغه ویره خو باید موږ ولرو، ځکه چې په 10 د مارچ باندې باید دوی ټول بندیان زموږ خلاص کړي وای او بین الافغاني مذاکراتو ته راغلي وای، خو هغه یې 4-5 میاشته وځنډول، بیا وروسته هم جرګه راوغوښتله او د موږ ویره به په حق باندې هم وي. نو لا اوسه پورې موږ د توافقنامې خلاف عمل نه دی کړی او انشاءالله ټولو هیوادوالو ته وایي چې په آینده کې به هم د دې خلاف عمل نه کوو. مخامخ خبرې به اوس کله پیل سي او د همدغه بین الافغاني خبرې لومړی دور به چیري؟ کله چې موږ دا بندیان خلاص شي، موږ اعلان کړی ده چې یوې هفتې دننه آماده یو چې بین الافغاني خبرې پیل کړو. لومړی پړاو به په دوحه قطر کې وي، له هغه نه وروسته به د دواړو په مشوره باندې بل ځای ټاکل کېږي. مشري ستانکزی صاحب کوي چې هغه د امریکایانو سره د مذاکراتي ټیم مشر هم او اوس به هم